Yes. وقت. Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope everyone is fine and doing great. Salamuna au niki hili, sanga ye dostano, umید ده چې تاسو ټول با روغ جوړ او صحتمند یې. په ډېرې زیاتې بخښنې سره چې نن تقریبا لس اته منټه زمونږ لایف لیټ یا ناوخته شروع شو. نو د هغې دپاره بخښنه غواړم لږه څه ستونزه وه په لپټاپ کې، نو هغه جوړولو باندې بوخت وم، په دې اساس باندې لایف لږ مانه لیټ شروع شو. امید دی چې تاسو ټول به روغ او جوړ او صحتمند یئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږه د بیسک انګلیش لینګویج کورس د انګلیسي بنیادی او اساسی کورس شروع کړی دی او نن البته زمونږه 11مه ورځ او 9م درس دی په ګرامر کې. صحیح ده دوستانو؟ نو I hope that everyone is present in the class today. امید ساتم چې ټول به راسره په کلاس کې حاضر یئ. نن که چېرته تاسو ټول ما سره په نن کلاس کې حاضر یئ نو ډیره زیاته مهرباني به م وي چې راته په کمنټ کې یس ولیکئ. او بیا هم بخښنه غواړم چې نن زمونږ لایف یو لس اته منټه لیټ ناوخته شروع شو. The reason was that laptop was not working properly, so that's why it took some time to fix it. نو هغې لږ وخت واخیسته. دوستانو که ټول راسره یې نو ماته کمنټ کې یس ولیکئ. شاباس چې به د خیره خپل درس ته ادامه ورکو. دوستانو ښه دوستانو یو خبره بله چې په کمنټ کې م لیکلی چې په اروپا کې ټایم تغییر کړی دی، یعنی په اکثره ملکونو کې. نو د دې په اړه به هم د کلاس په آخره کې خبرې کوو چې آیا تاسو ته همدا ټایم صحیح دی او که نه غواړئ چې پکې تغییر راولئ، غواړئ چې پکې چینج راولئ، مطلب غواړئ چې یو ساعت یې وروسته کړو. هغه به هم د کلاس په آخره کې انشاءالله مونږ او تاسو په دې اړه خبرې وکړو. او هیره دې نه وي دوستانو چې اکثره دوستان ماته میسج کوي چې استاده دغه کلاس بیسک انګلیش لینګویج کورس د انګلیسي ژبې بنسټیز کورس دغه ټایم مونږ دپاره بلکل راحته نه دی، یا په کار کې مصروف یو، یا اکثره دوستان په امریکا کې وایي چې مونږ د مونځ وخت وي. نو بیا د دې دپاره مونږه داسې یو تصمیم ونیو چې مونږ به هره شپه 2 کلاسه لرو. یو به په دې ټایم کې وي او یو به د دې نه 3 ساعته یا 2 ساعته وروسته وي. صحیح ده؟ نو د هغې په اړه هم د کلاس په آخره کې غواړم تاسو ټولو سره خبرې وکړم. خو اوس فلحال چون مونږ ناوخته هم راغلو، د درس وخت دی، نو خپل درس به شروع کړو. صحیح ده دوستانو؟ سو شروع به په دې وکړو چې how is everyone؟ څنګه یې هر یو؟ everyone is fine؟ هر یو ښه یې؟ No one is sick. انشاءالله څوک خو به مریض نه وي. That is great دوستانو. دوستانو راځو د خپل نننی درس خواته. دوستانو day 10th ورځ لسمه. day 10th ورځ لسمه grammar lesson number 8. ګرامر کې زمونږ نن اتمه موضوع ده یا اتم درس دی دوستانو. ځکه چې پرون دوستانو که ستاسو یاد شي if you remember که چېرته تاسو دوستان ته یاد شي په پرونی کلاس کې مونږه دوستانو څه ویلي ول؟ په پرونی کلاس کې دوستانو مونږه د فیملی په اړه خبرې کړې وې. د څه په اړه دوستانو؟ د فیملی په اړه. We talked about family yesterday. نو ځکه مونږ ګرامر پرون نه ویلې. دوستانو په ګرامر کې نن زمونږه اتم درس دی. د دې نه مخکې دوستانو چې زه دا خپله موضوع شروع کړم غواړم تاسو ته یو څو مثالونه درکم
ترڅو تاسو ته د نن ورځې درس لږ څه واضح شي. دوستانو غږ راته کېدی ښه. I would like to give you some examples before I start today's topic. زه غواړم تاسو ته یو څو مثالونه درکم د دې نه مخکې چې د نن موضوع شروع کړم. Listen. اوله جمله هغه څوک دی. هغه څوک دی ته په انګلیش کې وایي who is he. هلک ته he وایي که نه. who is he. هغه څوک دی. دویمه جمله تاسو څوک یئ. who are you. who are you. دا څوک دی. who is this. who is this. ستاسو ملګری څوک دی. who is your friend. who is your friend. احمد څوک دی. who is Ahmad. who is Ahmad. صحیح ده دوستانو. بل مثال ته غوږ کېدی دوستانو. څوک په صنف کې دی. who is in the class. who is in the class. بل مثال دوستانو اخرنی مثال ستا خون کې څوک دی. who is your teacher. who is your teacher. دوستانو راته ووایئ چې ما په دې جملو کې کومه کلمه ډیره استعماله کړه. کومه کلمه مې repeatedly تکرارا استعماله کړه. who can tell me what did I use in my examples a lot. شاباش دوستانو په کمنټ کې راته ولیکئ کومه کلمه مې repeatedly استعماله کړه دوستانو. شاباش. ډیره لا دوستانو کمنټ راته لیکي. څه لیکي؟ ډیره لا دوستانو. well done دوستانو. Grammar lesson number 8. Today we are going to talk about who and what. نن به مونږ خبره کوو په who او په what باندې. اول به دوستانو مونږ خبره کوو د who چې who څه ته وایي او څه لپاره استعمالیږي. دوستانو یاد دې وي چې دا who او what چې دی دا WH and information question words دی. دا WH او information معنا معلوماتی question words دی. یعنی دا چې دی د سوال لپاره استعمالیږي. د څه لپاره؟ سوال. کله چې مونږ چانه یو پوښتنه کوو هغه د څه باره کې کوو هغه به اوس وایو. صحیح ده دوستانو. نو زمونږ نننی درس دوستانو په هو دی. دوستانو هو ته په پښتو کې وایي څوک. هو ته په پښتو کې څه وایي دوستانو؟ څوک. څوک ته په انګلیش کې څه وایي دوستانو؟ څوک ته په انګلیش کې دوستانو وایي هو. هو. وس راځي دوستانو چې د دې د definition په اړه خبرې وکړو. Now let's talk about the definition of who. اول با د definition of who وایو چې دا څنګه او چرته او څه وخت استعمالیږي. دوستانو تاسو ته ما وړاندې وویلې چې دا who مونږ سره WH څه شی دوستانو؟ WH and information question word دی دوستانو. دا مونږ سره WH ګوره په W او H شروع شوی کنه نو ځکه ورته WH and او information معلوماتی question سوال word لفظ دی. یعنی دا د سوال لپاره استعمالیږي دوستان. د څه لپاره؟ سوال پوښتنې question لپاره استعمالیږي. وس دا د چا لپاره استعمالیږي په هغې خبره کوو. who معنا څوک is used to ask about people. is used to ask about people. د خلکو په اړه د پوښتنې لپاره کارول کیږي.
د چا پاړه دوستانو د خلکو پاړه د people پاړه یعنی who is used to ask about person or persons یعنی who چې دی دوستانو پوښتنه کوي د یو کس یا د کسانو پاړه who چې دی دوستانو پوښتنه کوي د یو شخص یا اشخاصو پاړه کله چې مونږ غواړو د یو چا په اړه پوښتنه وکړو چې پلانکې څوک دی ستا استاد څوک دی احمد څوک دی ستا دوست څوک دی ستا ملګری څوک دی مثلا عرفان څوک دی نو د دغسې جملو لپاره مونږ په انګلیسي کې د هو کلمه استعمالو کومه کلمه دوستانو استعمالو د هو کلمه نو ځکه وایي چې who is used to ask about people who استعمالیږي چې پوښتنه وکړي about په باره کې د people معنا د خلکو په باره کې تاسو ته ما مخکې مثالونه درکړه هغه څوک دی نو زه د چا په اړه پوښتنه کوم د هغه په اړه کوم کنه او هغه یو کس دی که نه دی ستا استاد څوک دی یا ستا ښوونکی څوک دی نو ښوونکی یو کس دی که نه دی د یو کس په اړه پوښتنه کوم که نه کوم یا ستا مثلا ملګری خو مې ویلې ستا فور ایگزامپل پلار څوک دی نو پلار یو کس دی که نه نو د دغسې سوالونو دپاره مونږ سره په انګلیسي کې د هو WH ورډ استعمالیږي د کم WH دوستانو د هو راځو دوستانو په مثالونو کې به نور هم تاسو ته واضح شي دوستانو ګورئ دوستانو اوس مثال زه غواړم چې داسې پوښتنه وکړم چې هغه څوک ده هغه څوک ده د یو جلۍ په اړه پوښتنه کوم د یو جلۍ ولاړه ده او زه تا نه پوښتنه کوم چې هغه څوک ده هغه څوک ده نو دا څوک مونږ سره هو دی په انګلیش کې څه دی دوستانو هو دی نو ته به داسې ووایې who is she څنګه دوستانو who is she څوک ده هغه who معنا څوک is معنا ده she معنا هغه څوک ده هغه یا هغه څوک ده البته د انګلیسي او د پښتو جمله بندي فرق لري دلته هغه مخکې راغلی او دلته چې دی هو مخکې راغلی که چېرته ته لفظ په لفظ ترجمه کړې نو داسې راځي چې څوک دا هغه خو لکه پښتو کې مونږ به فارملي داسې وایو چې هغه څوک ده نو دا د انګلیسي او د پښتو جمله بندي فرق لري دوستان صحیح ده په جمله کې چې دی د پښتو سبجیکټ بعضې اوقات منځته راځي خو په انګریزۍ کې شروع کې بالکل راځي نو دې باندې به کنفیوز کیږئ نه هغه څوک ده who is she هغه څوک ده who is she هغه زما خور ده she is my sister مثال که جواب ورته لیکئ چې هغه څوک ده او لیکي چې هغه زما خور ده نو هغې ته شي راځي که نه شي سره به از راولو او زما she is my sister څه مې ویل دوستانو she is my sister هغه زما خور ده یا مثال هغه زما زده کوونکې ده she is my student نو تا پوښتنه وکړه چې استاذه who is she هغه څوک ده ما جواب درکو she is my sister هغه زما خور ده یا she is my student هغه زما زده کوونکې ده څه مې ویل دوستانو هغه زما زده کوونکې ده ډېره لا دوستانو دویم وګورئ ستاسو ښوونکی څوک دی دا به څنګه وایو دوستانو ستاسو ښوونکی څوک دی بیا د کس په اړه پوښتنه کوي د شخص په اړه پوښتنه کوي د پرسن په اړه پوښتنه کوي ګوره دوستانو who is your teacher ستاسو ښوونکی څوک دی who is your teacher ستاسو ښوونکی څوک دی نو who څوک is دی your ستا teacher ښوونکی یا استاذ یا ټیچر who is your teacher ستا ښوونکی څوک دی نو که تاسو داسې ویل غواړئ
چې حکمت زمون خون کې دی نو تاسو به ورته ووایئ چې حکمت is our teacher یا حکمت is my teacher. حکمت is our teacher. حکمت زمون خون کې دی یا حکمت is my teacher. حکمت زما خون کې دی. صحیح ده دوستانو. نو هو چې دا دوستانو مونږ سره پوښتنه وکړه د خون کې پاړه او خون کې یو کس دی نو هو چې دی د کس پاړه پوښتنه کوي د شخص پاړه پوښتنه کوي د خلکو پاړه. ریممبر داسې نشي ویلی چې هو از this دا څوک دی نو دا خو مارکر دی مارکر خو پیپل کې نه راځي نو هو از this غلط wrong incorrect. Who is this بنوي دې لپاره به بل څه راځي هغه مخکې وایو. صحیح ده. خو که زه ولاړ یم او ته یو چا نه پوښتنه کې چې دا څوک دی دا څوک دی بیا ووایه ورته who is this دا څوک دی who is this دا څوک دی. دلته صحیح دی دوستانو. مخکې راځو علي څوک دی. څنګه دوستانو علي څوک دی نو علي یو کس دی که نه او زه غواړم د هغه په اړه په انګلیش کې پوښتنه وکړم چې یاره علي څوک دی. مثلا ته وایې چې علي او علي دلته او علي لاړو علي راغی علي داسې یو کس نو زه یم وروره دا علي څوک دی علي څوک دی نو ته به داسې وایې چې who is Ali who is Ali څوک دی علي علي څوک دی who is Ali علي څوک دی. صحیح ده دوستانو. نو دا مونږ سره د هو کلمه د څه کلمه دوستانو د هو. یو ځل یې درته بیا ویم دوستانو نن زمونږ درس دی دوستانو د هو او وټ په اړه. هو معنا څوک او وټ معنا څه. هو او وټ ته په انګلیش کې وایي WHN information question words یعنی دا مونږ سره WH ورته ځکه وایي چې په WH شروع کیږي او انفورمیشن کوېسچن ورته ځکه وایي چې دا پوښتنه کوي د معلوماتو دپاره دا یعنی سوال کوي د اډیشنل انفورمیشن دپاره اضافي معلومات دپاره. صحیح ده دوستانو. خو یاد ساتئ دوستانو هو ته په پښتو کې وایي څوک او دا هو د چا په اړه پوښتنه کوي یاد ساتئ is used to ask about people یعنی هو مونږ سره پوښتنه کوي د خلکو په اړه. د چا په اړه دوستانو د خلکو په اړه د کس یا کسانو په اړه د پرسن یا پرسنز په اړه د کس یا کسان یا د شخص یا اشخاصو په اړه. ګورئ دوستانو تاسو he she it I you we they ویلې هغه زه ته مونږ دوی دا تاسو ویلي. اوس کولی شي چې دلته د هغې سره پوښتنې وکړئ. مثلا هغه څوک دی who is he هغه څوک ده who is she ته څوک یې who are you. ګورئ دوستانو که زه داسې ویم چې هغه څوک دی نو زه به داسې ویم که نه who is he هغه څوک دی او که زه داسې ویم چې هغوی څوک دي یا دوی څوک دي. ګوره دوستانو دوی څوک دي نو اوس دوی شو کنه نو دوی سره خو از نه راځي دوی سره خو آر راځي کنه دې سره خو از نه راځي کنه لکه they are my friends. ګوره دې سره آر راغی نو په سوال کې بمبې آر راولي. ګوره ورته دوستانو ګورئ who are they هغوی څوک دي څوک دي هغوی یا څوک دي دوی څوک دي دوی who are they. که اوس مثال ته داسې وې چې ته څوک یې ما ته وې چې مثلا زه تا مخې ته رالم خو ما نه پېژنې یا لکه ته څوک یې وروره ته څوک یې نو ته ما ته وې چې who are you ته څوک یې who are you ته څوک یې. یا مثال دوستانو داسې ویل غواړئ چې ستا استاد څوک دی ستا ښوونکی څوک دی نو داسې به وې که نه who is your teacher. څنګه دې ویل دوستانو who is your teacher ستا ښوونکی څوک دی. صحیح ده دوستانو. نو who
پوښتنه کوي د خلکو لپاره یا هو چې دی ګوره د خلکو په اړه د پوښتنې لپاره کارول کیږي. دا خلک مطلب پیپل، پرسن یو یا پرسنز زیات یعنی ډیرو لپاره. انشاءالله چې کلیر شو. که چېرته کلیر شوی دوستانو په کمنټ کې راته ولیکئ ورته ستا ملګری څوک دی. شاباس. په کمنټ کې راته ولیکئ ورته ستا ملګری څوک دی. شاباس دوستانو. کمنٹ کې راته ولیکئ دوستانو ستا ملګری څوک دی. زر زر دوستانو ورته ستا ملګری. ضیا ویل ډن. عثمان خان ویل ډن. علی خان ویل ډن. انون ویل ډن. صدیق ویل ډن. ذاکر ویل ډن. اعظم ویل ډن. اف ام ویل ډن. یونس ویل ډن. صدیقی ویل ډن. سمیع الله ویل ډن. نعمت ویل ډن. الون ویل ډن. شاباش شاباش ویل ډن. ژوند پرس ویل ډن. ارمانی ویل ډن. معروف ویل ډن. ویل ډن. سپر جنت الله سمیع ویل ډن. ویل ډن. لیوال ویل ډن. سحر ویل ډن. لغمانی ویل ډن. عثمان ویل ډن. ورک لاړو مسافر ویل ډن. غلام اسحاق ویل ډن. ویل ډن. شاباش شاباش شاباش. ویل ډن. شاباس دوستانو. دغسې دوستانو ډیر الا ډیر الا. گریٹ. زاهد رحمانی ویل ډن. صوفی ویل ډن. سپرب. پٹھان ویل ډن. NRA ویل ډن. ویل ډن. شاباش. سپرب سپرب ویل ډن. دوستانو دویمه جمله راته ولیکئ ورته ستا رور څوک دی. شاباس دوستانو. ستا رور څوک دی. شاباس دوستانو راکه. شاباش. ستا رور څوک دی. ډیر الا دوستانو. په کمنټ کې راته ولیکئ ستا رور څوک دی. ویل ډن دوستانو. شاباش. ګورمې. ویل ډن دوستانو. FK ویل ډن. FK ویل ډن. شاباش. FK ویل ډن. معروف ویل ډن. شاباش. ستا رور څوک دی. ویل ډن. پرنسس ویل ډن. Well done, well done, Sufi, well done, good. Aman, well done, superb. Ghafaruddin, well done. Dear Khadostanu, shabash. Well done. Ghulam, well done. Usman, well done. Ada Nuda, well done. Shabash. Umar, well done. Shabash. Kam dostan numuna patiki ki bakhana kawai. Superb. ډیر الا دوستانو. ویل ډن. اخرنۍ جمله راته ولیکئ دوستانو ورته په صنف کې څوک دی یا په کلاس کې څوک دی. دا که چا صحیح ولیکو منمې. ورته په کلاس کې څوک دی. په کلاس کې څوک دی. ولیکئ راته دوستانو په کلاس کې څوک دی. شاباش دوستانو. دا راته ولیکئ په کلاس کې څوک دی. ډیر الا دوستانو. شاباش. ویل ډن. زبردست. ډیر ښه. سپرب. Who is in the class? چا ولیکو. حمید وفا. ویل ډن. افغان ټایپس. ویل ډن. فرهاد. ویل ډن. سحر. ویل ډن. FM. ویل ډن. سپرب. ډیر الا دوستانو. ماشاءالله. فرید الله. ویل ډن. مستر سعید جوهر. ویل ډن. سپرب. شاباش. ډیر الا دوستانو. ډیر مزیدار. شاباش دوستانو. دغسې شاباش. زاهد. ویل ډن. Well done, well done. Great. Well done, Jannat. Superb. NRA. Well done. Islamic Life. Well done. Superb. Usman. Well done. Great. Kabir. Superb. Well done. Well done. Superb. Great. MashaAllah. اوسانو لږ لږ ډبل ټیپ هم در سره اوس وکئ چې دویمې موضوع ته لاړ شم د خیره سره. دویمې موضوع ته ځم دوستانو. په هو باندې تاسو ټول پوه شئ دوستانو. دوستانو یو مثال راته بل ولیکئ چې زه مطمئن شم چې جمع هم تاسو جوړوی شئ که نه. دوستانو داسې ولیکئ ورته دوی څوک دي. ولیکئ دوستانو. دوی څوک دي. ولیکئ دوستانو. شاباش دوستانو. ورته دوی څوک دي. ولیکئ دوستانو. ورته دوی څوک دي. جمع دی دوستانو.
دوستانو ورته دوی سوق دي ډیر اعلی دوستانو راته ولیکئ very good فرید الله superb حمید غلط دی کو they are who نه who is they نه غلط who are they ملنگ very good شاباش قدرت الله well done گوهر superb great ادا نودا well done شاباش صوفی well done جنت الله well done superb very good جنت الله well done NRA well done افغان UK well done ناهدا well done شاباس اعظم طارق well done داود well done Mr. Sayed well done شاباش superb انعام excellent superb well done دوستان ګوره چې تاسو څومره ډبل ټیپ کوئ کسان زیاتیږي دوستانو لږ ډبل ټیپ در سره کوئ او زه دویمې درس ته ځم دوستانو غواړم چې اول مثالونه درته ووایم صحیح ده تاسو ورته غوږ ونیسئ ستاسو نوم څه دی What is your name? What is your name? ستاسو د پلار نوم څه دی What is your father's name? What ستاسو د پلار نوم څه دی What is your father's name? What is your father's name? دا څه name? What is your father's name? Da Siddhi. What is this? What is this? Haga Da Siddhi. What is this? What is this? Haga Da Siddhi. What is this? What is this? Haga Da Siddhi. What is this? What is your job? What is your job? What is your job? What is your job? نو تاسو دوستانو وکړو چې دلته په دې جملو کې ما د what کلمه استعمال کړه دوستانو what تا په پښتو کې وایي څه what تا په پښتو کې څه وایي دوستانو what تا په پښتو کې دوستانو وایي څه او د what مونږ سره هم چې دی دوستانو what دا مونږ سره یو WH and information question word دی دوستانو لکه څنګه چې مونږ سره who یو WH او information question word دی دا شان مونږ سره who چې دی what چې دی دا هم information question word دی دا لږ لرې دی سکرین نه لږ یې رانږدې کړه دا خط لکه چې صحیح نه ښکاري لږ یې وروسته کړه اوس صحیح شو ته ودرېږه صحیح نه ډېر دی نه دی بس صحیح شو لږ یې راغله ښه دوستانو وټ ته په پښتو کې وایي څه وټ ته په پښتو کې څه وایي څه او وټ مونږ سره د څه په اړه پوښتنه کوي What is used to ask about someone's name, job or thing? دوستانو what پوښتنه کوي د یو چا د نوم په اړه is used to ask about someone's name د یو چا د نوم په اړه پوښتنه کوي د یو چا د وظیفې یا د دندې په اړه پوښتنه کوي or thing یا د یو شي په اړه پوښتنه کوي thing څه معنی د یو شي په اړه ګوره مخکې تاسو ته مو ویل چې who is this نشئ ویلی نو اوس به څنګه وی چې دا څه دي نو بیا به وی چې what is this دوستان دلته لیکلي د یو چا د نوم کار یا شي په اړه د پوښتنې لپاره کارول کیږي دوستانو what چې دی مونږ سره پوښتنه کوي د یو کس د یو چا د نوم په اړه
د یو چا د دندې په اړه یعنی جاب په اړه یا د یو شي په اړه. صحیح ده؟ نو د دې لپاره مونږ به what کلمه استعمالو، د who کلمه نشو استعمالوي. اوس یو چاته وی چې ستا نوم څه دی؟ Who is your name? No, not correct. Who is your name خو مطلب ستا نوم څوک دی؟ دا خو صحیح نشو. دلته به تاسو د what کلمه استعمالوي. څه کلمه به دوستانو استعمالوي؟ د what کلمه. صحیح ده؟ یا یو چاته وی چې ستا وظیفه څه ده؟ ستا دنده څه ده؟ نو دلته به دوستانو تاسو به د څه کلمه استعمالوي؟ دلته به دوستانو د what کلمه استعمالوي. یا یو چاته وی چې دا څه دی یا دا څه شی دی؟ دا څه شی دی؟ نو داسې خو نشي ویلی چې who is this. داسې خو نشي ویلی که نه چې who is this. نه بیا به چې what is this. راځو دوستانو مثالونه ګورو. اول مثال ته وګورئ. دا څه شی دی؟ اوس به انګلیش کې مونږ څنګه وایو چې دا څه شی دی؟ مونږ به داسې وایو what is this. څه شی دی دا. what څه دی دا. what is this. دا څه دی یا دا څه شی دی. what is this. دوستانو که تاسو ورته جواب لیکئ چې دا یو مارکر دی نو څنګه به ووایئ؟ this is a marker. دا یو مارکر دی. this is a marker. دا یو مارکر دی. کوي چې دا یو قلم دی. this is a pen. نو دلته د څه په اړه پوښتنه وکړه؟ د thing په اړه، د یو شي په اړه پوښتنه وکړه. دوستانو دویم جملې ته وګورئ. دوستانو look at sentence number 2. ګورئ دوستانو ستاسو نوم څه دی؟ دلته د نوم په اړه پوښتنه کوي. ستاسو نوم څه دی؟ what is your name. what is your name. ستاسو نوم څه دی؟ what is your name. ستاسو نوم څه دی؟ جواب کې زه ورته لیکم چې زما نوم حکمت دی. نو څنګه به ووایم؟ my name is حکمت. څه مې ویل دوستانو؟ my name is حکمت. زما نوم حکمت دی. my name is حکمت. زما نوم حکمت دی. صحیح ده دوستانو؟ دلته یې د نوم په اړه پوښتنه وکړه. راځو دوستانو بل مثال ته ګورو. بل مثال کې دوستانو څه وایي؟ دوستانو وی ستاسې دنده څه ده؟ یعنی ستاسې وظیفه څه ده یا ستاسې نوکري څه ده؟ نو دلته د جاب په اړه پوښتنه کوي. what is your job. څنګه دوستانو؟ what is your job. ستاسو دنده یا وظیفه څه ده؟ ډیره لا دوستانو. دا دوستانو مونږ سره what یو ځل درته تکراروم دوستانو. دوستانو په ما ګرانو دویم ټاپک مونږ سره سو دوستانو. ګوره دغه ټایم کې کمنټ خیر دی کمی کوئ دوستانو. لږ ډبل ټیپ کوئ لایف مخکې شیر شي چې نور دوستان خبر شي. دوستانو what ته په پښتو کې وایي څه. what ته په پښتو کې څه وایي دوستانو؟ څه. اوس دا what د څه په اړه پوښتنه کوي؟ دا مونږ سره انفارمیشن کوېسچن ورډ دی. یو معلوماتي کلمه ده. معلومات غواړي. خو د څه په اړه معلومات غواړي؟ آیا د کس په اړه معلومات غواړي؟ نه، د کس په اړه دا معلومات نه غواړي. د کس په اړه معلومات هو غواړي. لکه هغه څوک دی. who is he. ته څوک یې؟ who are you. دوی څوک دي؟ who are they. what چې دی دوستانو دا ستا د نوم په اړه پوښتنه کوي. دا د یو کس د نوم په اړه پوښتنه کوي. دا د یو کس د وظیفې په اړه پوښتنه کوي. دا د یو کس د جاب په اړه پوښتنه کوي. دا د یو کس د نوکري په اړه پوښتنه کوي. او یا هم دا د یو شي thing باره کې. څه باره کې دوستانو؟ thing باره کې. مثال نوم په اړه څنګه پوښتنه کوي؟ زه تاته وایم چې هلکه ستا نوم څه دی؟ what is your name. ستا د ورور نوم څه دی؟ what is your brother's name. what is your brother's name. ستا د ورور نوم څه دی؟ یا جاب ته وګوره. what is your job. ستا نوکري څه ده؟ ستا وظیفه څه ده؟ ستا دنده څه ده؟
What is your father's job? Sta de plar danda sada. Sta de plar naukari sada. What is your father's job? What is your father's job? Au de shi pada. Da sidi. What is this? Haga sidi. What is there? Da sidi. What are these? Haga sidi. What are those? Clear shu dostano? Poish po word bandi. Everyone understood? Yes rata uli kai katul shwi po huwa po what? Shabas dostano. Shabas dostano ko pushwi tul rata yes uli kai dostano. Derala. Derala dostano. Shabash. Derala dostano. Derala dostano. Double tape hum kam kade de. Au kasan nan bihi ne bhi baki nashta ha. Double tape sir fadale. Ha dostano che pushwi no raze ra sara. Lande ba mus dizi ki pata wolagi che pushwi ai kana. Dostano, Pamagrano, Wuste, Part 1, Multiple Choice Question, MCQs. What is your name? Ya who is your name? Uli kai pa comment ki. What is Javed Safe? Well done. Islamic Life, well done. Yunus, well done. FK, well done. Well done FK. Shabash, shabash. چې چا سره پښتنه یو وروسته د زیاتر لیکي او پښتنه لرم پښتنه ځان سره وساته وروسته یې رانه وکړوره ډېر الا دوستانو well done great well done دوستانو superb دوستانو دویمې جملې ته ګورئ what is your friend who is your friend شاباش what is your friend who is your friend شاباش دوستانو What is your friend? Who is your friend? Shabas dostano. What is your friend? Ya who is your friend? Aha, well done, well done. Shabash, Usman, well done. Superb, Shabash. FK, well done. Batur, well done. Afghan, well done. Farhad, well done. Afghan UK, well done. شاباش دوستانو ډیر الا دوستانو مخ کې رازو دوستانو درېمه جمله وګورئ what is in your bag یا who is in your bag یعنی په بیگ کې مطلب بیگ خو پیژنئ what is in your bag یا who is in your bag شاباش دوستانو ولیکئ what is in your bag یا who is in your bag well done Zahra, well done. Well done, Tanha, well done. Typist, well done. Salma, well done. Akela, well done. Shabash. Usman, superb. Sayyid Jawhar, well done. Ibrahim Khan, well done. Azam Tariq, well done. Great, well done. Superb. Dear Allah, dostano. Da select double tap dar sara kawai dostano. Che life mukh ki share kigi nawi dostan khabrigi. Who is that man? Yeah, what is that man? Shabas. Who is that man? Yeah, what is that man? Who is that man? Yeah, what is that man? Who is that man? Yeah, what is that man? Princess Afghan, well done. Superb. Zainab, well done. Zainab, well done. Muhammad Niazi, well done. Sayyid Jawhar, well done. Well done. Well done, Siraj, well done. Shabash, FM, well done. Nemat, superb. Excellent. Jannat, superb. Superb, great. Well done. Sufi, well done. Excellent. Farhad, superb. Panshiri, well done. Excellent. ډیر الا دوستانو ډیر الا راځو دوستانو دویم پارت ته ګورو چې تاسو په دې څومره
पोहेगई दोस्तानो is your favorite color? What is your favorite color? या who is your favorite color? What is your favorite color? या who is your favorite color? डबल टेप कोई दोस्तानो कन्नन यो नीला को न कम डबल टेप को खफायम यकीन वका जदर न खफाकीगम बस दाव गोरे पद 200 شپیتا ویا کسان یو نیم لک ته ډبل ټیپ نشي لس نفر یقینو که زیاتر لایف کې زه ګورم راسي شاباش دوستانو What is your favorite color? یا who is your favorite color? What is good? شاباش دوستانو well done دوستانو دا غسی لک ډبل ټیپ هم در سره کوي superb شاباش everyone double tap and share the live شاباش دوستانو چې نوی ملګری ډیر لا دوستانو what is your favorite color? excellent superb brilliant excellent حکمت الله په کې راغی زما د نوم والا منم دې نه دې منم ځکه ډیر لیټ رالی حکمت خو ډیر لایک وی یاره شاباش دوستانو ډیر well done دوستانو ډیر لا پزړه پوري دویم جملې ته راځو دوستانو who is your brother یا what is your brother شاباش دوستانو افغانستان thank you مننه well done شاباش دوستانو well done who is FK superb ادا well done superb well done دوستانو excellent زبردست ډیر لا دا څومره لایق ای تاسو خدایا تاسو څنګه انګلیسي نه درځي زه مننه well done بلال سالرزی thank you well done superb excellent اوهو ډبل ټیپ خو یو لکه څلور ته ورسو ډیر لا دوستانو ډبل ټیپ در سره کوي دوستانو چې کوم دوستان نه خبر چې خبر شي چې د انګلیسي کلاس په پښتو ژبه په خپل کورونو کې ورته شروع شوی او لا اوس هم نه دی خبر شاباش دوستانو دریمه جمله are you going to do now یعنی مطلب سبا کې اوس what are you going to do now یا who are you going to do now شاباش دوستانو شاباش کم دوستان چې خبر نه را خبرې کوي دوستانو ورته وایي چې د انګلیسي اساسي او بنیادی کورس شروع شوی په پښتو ژبه کې په خپلو کورونو کې او په اسانه طریقې سره په 10 ورځو کې څومره څه زده کړه دوستانو دا به 3 میاشتې بعد څنګه څومره یا فرین دوستان دغه شانتي what are you going to do excellent ډیر ښه دوستانو what are you going to do now excellent دوستانو superb دوستانو ډیر لا دوستانو ډیر ښه دوستانو مخکې راته ووایئ who is your best friend یا what is your best friend دوستانو who is your best friend یا what is your best friend شاباش دوستانو who is your best friend یا what is your best friend دوستانو شاباش who is your best friend superb well done دوستانو کوم ملګری چې نه خبر زمونږه د انګلیسي بنیادی او اساسي کلاس شروع دی په پښتو ژبه کې په خپلو کورونو کې او په اسانه طریقې سره هره شپه 1 ساعت کلاس وي دوستانو او په هفته کې 2 ورځې وي او تاسو به مونږ په یو ګروپ کې شاملو هلته به خپل هومورک کورنۍ دنده هر څه رالیږئ دوستانو ډبل ټیپ هم هیر نشي ډیر ښه دوستانو سپرب دوستانو اخرنی تمرین پریکټس ته راځو تاسو خو دوستانو په دې نننی درس ډیر ښه پوه شوي ډیره لا دوستانو دلته لیکلي دي وی دا جملې تاسو پښتو ته ترجمه کوئ خو پښتو ته ترجمه کول ډیر آسان دي تاسو راته دوستانو جوابونه ولیکئ صحیح راته ولیکئ جوابونه جواب زه به سوال کوم تاسو به راته جواب کوئ صحیح ده دوستانو اوله جمله who is your teacher ستا ښوونکی څوک دی ولیکئ جواب دوستانو well done دوستانو who is your teacher کوم دوستان چې نوی مونږ سره یوځای شوي زمونږه د انګلیسي بنیادی او اساسی برنامه شروع شوی ده هغه هم په پښتو ژبه کې هر شپه 1 ساعت کلاس وي دوستانو بهترینه مونږ د یاد کړئ جواب راته ولیکئ دوستانو جواب ولیکئ پښتو ترجمه یې مه لیکئ جواب راته ولیکئ who is your teacher ورته زما استاد حکمت دی ولیکئ دوستانو
کم دوستان چې نه خبر زمونږ د انګلیسي بنیادی او اساسي کورس شروع شوی هغه هم په شپږو میاشتو کې په پښتو ژبه او په خپلو کورونو کې زده کوي. دوستانو راته ولیکئ Who is your teacher? ډېره لا My teacher is حکمت. پښتو مه لیکه هلکه که نه جواب ولیکه. Well done عثمان. Excellent. Well done. ډبل ټیپ در سره کوئ دوستانو. ګوره ډېر دوستان نوي را سره یوځای شول. Who is your teacher? ډېره لا دوستانو. Well done. Well done. Superb. ډېر ښه دوستانو. کوم دوستان چې مونږ سره نوي یوځای کېږي خبر دي وي چې زمونږ د انګلیسي بنیادي او اساسي برنامه شروع شوي هغه هم په پښتو ژبه او په اسانه طریقې سره. دوستان ډبل ټیپ هم بیا پرېښودو. Well done دوستانو. ډېر ښه. حکمت is our teacher. Well done. فرید الله well done. حمزه well done. عثمان excellent. نودا well done. excellent دوستانو. ولیکئ دوستان د دې جواب what is this دا دی ماته نیولی دی. what is this دا څه دي دوستانو. what is this دا څه دي ولیکئ دوستانو. what is this دا څه دي. what is this دا څه دي. what is this دا څه دي دوستانو. what is this دا څه دي. نه this is a pen غلط. this is a marker. well done. Well done. Superb. Excellent. Excellent. ډېره لا دوستانو. Excellent. Excellent. فرید الله superb. پن نه دی مارکر دی. عثمان excellent. superb عثمان. شاباس دوستانو. ډېره لا دوستانو. ډېر ښه دوستانو. well done دوستانو. شاباس دوستانو. اکیلا well done. نمونه هم دومره سخت دي دوستانو. الله درته ډېره لا دوستانو. دریم سوال دی. Who is that? هغه څوک دی ولیکئ دوستانو. Who is that? هغه څوک دی. Who is that? هغه څوک دی. Who is that? هغه څوک دی. شاباس دوستانو. ډبل ټیپ هم در سره کوئ. دا شیشه کوئ داسې خو په مارکر خو نشته په لاسې داسې شاباس زر دوستانو. طریقه مې هم درته وښوده. that is Ali. ډېره لا جواده. ډېره لا. that's my friend رحمت. superb. رفیع he is what that دی کبیره. who is that she مه وایه. she مه په شي سوال نه دی شوی چې who is she. who is that هغه څوک دی. شاباس. well done. excellent. ډېره لا. زیاتره هی لیکي هی غلط دی. دیټ باندې سوال شوی دوستانو. په ډیټ سوال شوی دوستانو. هغه څوک دی. who is that. دیټ سره جواب ورکوي دوستانو. نه ادا غلط دی لیکلی. who is my mom. that is my mom. that is my friend. مانو that is my brother. brothers نه. ډېره لا. well done دوستانو. excellent. superb دوستانو. ډېره لا دوستانو. excellent دوستانو. ډېر ښه. شاباس دوستانو. excellent دوستانو. superb دوستانو. اخرنی سوال دی. who is she. هغه څوک ده. who is she وس جواب ورکئ. who is she هغه څوک ده. شاباس دوستانو. who is she هغه څوک ده. ډبل ټیپ هم در سره کوئ دوستانو چې لایف مخکې شیر کیږي صرف نوي دوستان را خبر شي. who is she. she is Alia. well done. she is my sister. well done mano. she is my daughter Sahar. well done. she is my sister Ismail. excellent. Muhammad. superb. Shahid. well done. Said Jawhar. well done. excellent. superb دوستانو. ډېره لا. ډېره مزه یې وکړه دوستانو. ډېره لا دوستانو. اوس درته دوستانو زم کښېنم ښه. تاسو ناست یو زه ولاړ یم دا خو ظلم دی ولا چې اوس درته زم کښېنم. زم درته کښېنمه چې اوس پته ولګېږي دوستانو ښه. دوستانو راځو دوستانو د څه په اړه خبرې کوو.
دوستانو وس تاسو ته که یاد شي ما تاسو ته په کانورسیشن کې یو څو جملې ښودلې وې یاد هم شي که نه یو څو جملې مې درته ښودلې وې اوس به زه دوستانو تاسو نه د هغې جملو په اړه پوښتنه کوم دوستانو صحیح ده کومې جملې چې تاسو ته ما درس درکړی اوس به زه پوښتنه کوم دوستانو او تاسو به یې راله جوابونه وایئ صحیح ده ټول به آمده شئ دوستانو ښه ټول به آمده شئ دوستانو زه پوښتنه کوم او تاسو به راله جواب راکوئ دوستانو ښه دوستانو درس کې خو څه مشکل نشته څه پوښتنه خو نشته دوستانو که یې راته ووایي که نور څه پوښتنې تر څو زه سوالونه خلاصوم دوستانو تاسو هغې په ډبل ټیپ کوئ نن درنه خفه کېږم چې ډبل ټیپ هم 150,000 نه وانړو ټول دوستان نوي نوي را روان دي خبر نه دي بیچارهګان مسله د دوی نه ده مسله زما او ستا ده ولې ته ورته ډبل ټیپ نه چې خبر شي دوستانو چې څو زه سوالونه خلاصوم دوستانو تاسو راته ډبل ټیپ وکړئ چې دا نور ملګري هم راسره خبر شي شاباس دوستانو کم سوالونه چې وایه فرید الله دانشه وایه پوښتنه دې وایه دا به نن شیر کیږي شفیق الله نن به اول در شیر کیږي استاذه لږ په څه کې کمنټ دی درسونه ریکارډ به کله شیر کیږي نن دوستانو نن به شیر کیږي ښه هو بېغمه شئ دوستانو ښه دوستانو سپیکینګ ته راځو دوستانو تاسو ته په باره کې ښه معلومات راکړه فرست او بله خبره دا دوستانو چې کوم ټیسټ تاسو سره ما پرون شیر کړی او البته پرون چې کوم ټیسټ مونږ او تاسو شیر کړی په ګروپ کې هغه به تاسو نن د کلاس چې څنګه ختم شي او بس ټول به یې راسینډ کوئ ګروپ ته صحیح ده چې څومره دوستانو مې اوس لا جواب مه ورکوئ تاسو ډایرکټ جوابونه هم شروع کړه لږ خو غوږ ونیسئ که نه دوستانو په ما ګرانو دغه نه ودرېږي چې زه دا ودرومه چې دا دغه در سره ګورم کمنټ یې صحیح ده it is a pen دا جمله صحیح ده بلکل صحیح ده فرید الله it is a pen بلکل صحیح ده دوستانو کوم ټیسټ چې تاسو ته ما درکړی و دوستانو هغه تاسو ټولو انشاءالله اوهو دا خو مې 150,000 نړولی ډبل ټیپ یا منم همدغه ټایم کې لږ نور هم وکړئ شاباس دوستانو ټیسټ چې مې کوم تاسو ته درکړی و ویکلی ټیسټ چې څنګه کلاس ختم شي ټول به ګروپ ته راولېږئ راځئ دوستانو که څوک نوي مې مشکل نشته زه درته د سوال ترجمه کوم تاسو به یې راته په کمنټ کې جواب لیکئ What is your full name ستاسو بشپړ یا مکمل نوم څه دی What is your full name ستاسو مکمل یا بشپړ نوم څه دی What is your full name ولیکئ دوستانو راته شاباش ما په ګروپ کې ایډ کا کوین افغان ایډ په ګروپ کې ایډ یې تاسو میسج کړی او ایډ شوی شاباش دوستانو my full name is سپوږمۍ خان well done شاباش my full name is حیات الله well done my full name is کبیر well done چې چا څوک هم غواړي په دغه ګروپ کې مونږ سره شریک شي دوستانو په هره شپه مونږ سره په کلاس کې برخه والی نو میسج راته وکئ شاباس دوستانو دې جواب ولیکئ what is your full name ستاسو پوره نوم څه دی شاباس دوستانو my name is شاهد نه my full name بلی کې شاباس دوستانو my full name well دوستانو ډبل ټیپ در سره مه پرېږدئ کان چې دوستان نن را خبر شي my full name is good شاباش my name حکمت الله نه کنه my full name زما پوره نوم سهار my full name well done ښه صحیح ده رایټ کوم دی شاباش my full name well done صحیح ده رایټ کو دی ټول ایډ کوم میسج راله وکئ مشکل نشته شاباش دوستانو my full name is دوستانو ډبل ټیپ به هم در سره نه پرېږدئ چې نن ټول دوستان را خبر شي نن ستاسو د ورځ ده ښه شاباس دوستانو صاحبزاده well done مننه صاحبزاده ما کمنټ دی وکړو تا مهرباني وکړه مننه ډېره لا دوستانو what is your full name ستاسو بشپړ یا پوره نوم څه دی
My full name is Hikmatullah Hashimi. राजू दोस्तानो द्वयम सवाल था. शाबाश दोस्तानो द्वयम सवाल. राजू दोस्तानो द्वयम सवाल. What is your first name? स्तासो लुमड़े या असली नुम सदे. स्तासो लुमड़े या असली नुम सदे. वली कई दोस्तानो, वली कई दोस्तानो दा दोस्त दे नु मेरा तनख कारी खु मनना मनना अल्लाह दे खुशाला का. हाँ dear my first name is Yunus. Well done. Said Jawhar, superb. Said Jawhar, well done. My first name is Sahar. Well done, well done. Dear Allah dostano, double tap and pray khudo. Shabaz dostano. What is your first name? Staso lumre numsade. Dear khadostano. Staso asliya lumre numsade dostano. Shabash. Dear Allah dostano. Dear Allah. Dear Allah dostano. Shabash. Dear Allah dostano. Well done. Dostano, dara ta इंग्लिशी की जवाब कई दाम वेलेव. What is your family name? Stasu the Koranai num sade. What is your family name? Double tap bana prede dwala ka tabera sau dostano. What is your family name? Shabaz dostano. Wuli kai. What is your family name? Staso the Koranai num sade. What is your family name? Staso the Koranai num sade. What is your family name? Panaste wallah che mazawana ka dostano zo dregam birtaha. Staso da para za bayad che wadregama tarso taso da jawabuna lag tez rata rawali gai. Dostano zaka che taso udashway ma takhkari taso udashway ra sara. Udashway. Wuli kai dostano, what is your family name? Staso the Koranai num sade. What is your family name? कम दोस्तान چې مونږ سره نوی را یوځای شوي ټول دوستان د خبر وي چې زمونږه د انګلیسي بنیادی او اساسي کورس شروع شوی دی. هر شپه یو ساعت درس وي او د دې لپاره مونږ ګروپ جوړ کړی په هغې کې به هم شاملو. په هغې کې به تاسو کورنۍ دنده او د دې ترڅنګ ټیسټونه امتحانونه کوئ. که څه غوښتنه وي هلته کولی شئ. شاباس دوستانو. ستاسو د کورنۍ نوم څه دی؟ What is your family name? What is your family name? Staso the Koranai num sade. What is your family name? Dear Allah dostano. Dear Allah. Dear kha. Dear kha. Double tap dar sara kawai dostano. Shabas. Shida life mukh ki zri. صحیح ده چې کم دوستان نوی راځي ما سره دی میسج وکي په ټیک ټاک کې زه به ان شاء الله ډایرکټ ورته اشماره ولېږم په هغې د میسج وکي او په ګروپ کې به ایډ شي. شاباس دوستانو. دوستانو what is your father's name? ستاسو د پلار نوم څه دی؟ What is your father's name? ستاسو د پلار نوم څه دی؟ What is your father's name? Staso the plar num sade. Wuli kai dostano. What is your father's name? Staso the plar num sade. What is your father's name? Staso the plar num sade. Shabash. Dostano double tap bana pre dekha. چې لایف مخکې شیر شي. ډیر الله دوستانو. شاباس شاباس شاباس. لایف به مخکې ځان سره شیر کوئ. لایف به مخکې شیر کوئ. ډیر الله دوستانو. یاره که دغسې شی وي دا بره چې راځي ولا که زه پرې پوهېږم خو زه مننه.
سپوږمۍ. We have already studied these sentences. سپوږمۍ ویل چې تیم باید ولیکي د دې جوابونه شته سپوږمۍ ښه خو دا مونږ ویلي دي دا زه د دوستان نه اوس ټیسټ علمه ټیسټ دی د دوی صحیح ده د هر یو پوښتنې جواب ما دوی ته ښودلی دا دوی نه زه اوس پوښتنې کوم دوستانو ښه شاباس دوستانو شاباس ډبل ټیپ در سره مه پرېږدئ دوستانو don't just sit silently and just be active and be quick in the class دوستانو ستاسو دنده څه ده ستاسو وظیفه څه ده what is your job what is your job شاباس دوستانو what is your job what is your job شاباس دوستانو جواب راله ولیکئ My job is a manager. Very good. Shabas, Shabas. My job. Some terma group ke add kar. Sahi da Faridullah. Sahi da. Message rata wo kabhi gama sha. Dostano che sukam wadi mung sara pa group ki shamil shi aw message rata wo kai. Che inshallah ya pa TikTok ya YouTube ke zamunga shumara mawjud da paage bani. Shabas. Well done dostano. Well done. Superb. Excellent. Excellent. Excellent دوستانو شاباس دوستانو آخرانه سوال ده دوستانو ستاسو شوق سده یا ستاسو مشغوله سده یعنی پس که زان مشغوله ستا شوق سده چه کلا بیکاره سدیر که نوال چه what is your hobby what is your hobby جواب راته ولیکئ دوستانو what is your hobby شاباس دوستانو what is your hobby my hobby is cricket yeah my hobby is playing cricket my hobby is football My hobby is cricket. Yeah, my hobby is playing cricket. My hobby is football. My hobby is cricket. Yeah, my hobby is playing cricket. My hobby is football. My hobby is cricket. Yeah, my hobby is playing cricket. My hobby is football. My hobby is playing football. My hobby is listening to English. My hobby is studying English. Shabash dostano. Dear kha dostano. Comment ra sara kawai dostano. Shabash dostano. Comment ra sara kawai dostano. Shabash. Dear kha dostano. Dear kha. Khair de. Spelling ki yaw san asa ghalatiyan ishta khu khair. آغا دوم مشکل نلری دوستانو صحیح ده شاباس دوستانو آخرانه جواب را لراکی which is your favorite meal ستاسو د خوخی خواړه کم یو دی which is your favorite meal ستاسو د خوخی خواړه کم یو دی شاباس دوستانو which is your favorite meal ستاسو د خوخي خواړه کم یو دي جانانه well done my hobbies سی شی دی لیکلی ولا پوره مې نه کتو خو well done شاباش دوستانو which is your favorite meal ستاسو د خوخي خواړه کوم یو دي شاباش دوستانو شاباش well done زر زر ودکیږئ ما don't sleep ودکیږئ ما یو لکونوي زره دی دوستانو دوه لکو ته ډبل ټیپ رسوئ چې نوي دوستان را خبر شي شاباس دوستانو my favorite meal is egg زبردست my favorite meal is کابلی well done ډیر ښه دوستانو my favorite meal is پلاو واو well done هلکه زمونږ دې ورته زړه وکړو څه ته هم زړه دغه کې شاباس دوستانو well done دوستانو شاباش My favorite food is Kabuli Palaw. Well done, Janan. Well done, Faridullah. Well done, FM. Well done. Zahir, well done. Kho galat di likha well done mere tu well. Excellent. Excellent, dostano. Shabash. Great. Superb. Excellent, dostano. Very good.
outstanding. ټولو دپاره clapping. ډېر مزیدار طریقې سره ټول جوابونه راکړه. دوستانو په ما ګرانو دا زمونږه د نن کلاس صحیح ده؟ دا زمونږه د نن کلاس. دوستانو دا زمونږه د نن کلاس صحیح ده دوستانو. اوس به تاسو ډبل ټیپ هم کوئ، کوم نه کو زه بس یقین وکړه چې خفه کېږم، بلکل خفه کېږم درنه. صحیح ده؟ ډبل ټیپ کوئ او که کوم دوستان پوښتنه لري نو پوښتنه نه کوئ. صحیح ده؟ خالد پوښتنه کړې 100 بجې لایف راځي استاد یورپ ټایم. په جرمني کې خو به مخکې 9 بجې وي، خو اوس دوستانو 1 ساعت وروسته شوی دی نو 6 بجې به وي. شاباس دوستانو. زی به نه دوستانو کم ټیسټ چې تاسو ته دوستانو ما درکړی و هغه به اوس د کلاس ختمېدو سره سم ګروپ ته را روان کړئ دوستانو. صحیح ده؟ راوبیلیږئ، 2 ورځو کې به چیک شي، بیا به نتیجه تاسو سره شریکه شي. او دوستانو سبا هم کلاس همداسې جریان لري. صحیح ده دوستانو؟ ګروپ کې مې ایډ کړه. صحیح ده؟ میسج وکړه وروره. او دوستانو مننه وروره. هومورک دوستانو دا شو چې د هو دپاره 15 جملې، د وټ دپاره 15 جملې. دا ستاسو هومورک شو، په خپلو کتابچو کې به یې ولیکئ. مننه استاد محترم، مننه تاسو نه خالد جانه. په کاناډا کې څه وخت وروره د دغې وخت نه 1 ساعت او 19 منټه مخکې مونږ لایف راځو. صحیح ده؟ دوستانو ډبل ټیپ هم کم دی. ډبل ټیپ چې 200 کسان ناست یو ځای وکړئ که نه دا به 250 نه واوړي دا شی. زه دې ګروپ کې نه یم اډ کړی جان، تا ما ته میسج کله کړی دی؟ ما ټول ټیک ټاک بیګا وکتلو. زه نه پوهېږم چې ستا میسج لاندې تر یو خو د ورځې 600 نه زیاتې میسج راځي. نه پسې زه ګرځم، یا راته اپډیټ یو میسج وکړه. I have a question in پښتو. زه یو پوښتنه لرم. right or no? I have a question in پښتو. زه یو پوښتنه لرم. بالکل صحیح دی وروره. سر الجی لږ اردو کې هم ووایه. صحیح ده وروره، صحیح ده انشاءالله. صحیح ده په دواړو سترګو. رزاق خان سرجی وایه وروره وایه. ډبل ټیپ کمزوری دی، ډبل ټیپ کمزوری دی، مزه نه کوي. ډبل ټیپ کمزوری دی دوستانو. څه پوښتنه وي، سوال وي، دغسې به زموږ هره ورځ دوستان د کورنۍ دندې ګروپ کې پرچې در ولېږم. بالکل ټول به هماغې ته راولېږئ. کورنۍ دندې ګروپ چې کوم دی که نه هغې ته به ټول خپل ټیسټ راولېږئ، ګورو چې څوک پکې بهتر راځي. سرجي ما ایډ کا ښه وروره میسج وکړه راته چې نمبر در ولېږم او بس په هغې میسج وکړه چې ایډ دې کړم. شاباس. وټساپ کې مې ایډ کا ښه وروره. بند دی؟ نه میسج خو کېږي، ما ته میسج خو کېږي وروره، نه دی بنده. ته وګوره. زه ولا دومره معلومات په دغې کې نه لرم، خو خیر زه به یم ګورم. ښه بند به نه وي. 1 هفته کېږي میسج مې کړی وټساپ، 1 هفته کېږي یا لکه دا څه وی. انباکس بند دی ولا ترکیه په ټایم خو نه پوهېږم وروره، خو د پاکستان په ټایم 10 بجې، د افغانستان په ټایم 9:30 بجې، او په یوروپ کې زما خیال 1 ساعت اوس وروسته شوي یې تاسو. نو په جرمني کې 6، په فرانس کې 6، په UK کې 15 بجې. صحیح ده دوستانو؟ دوستانو که چا سره واتساپ کې را سره ډایرکټ رابطه وکړئ. که چا سره زما شمېره دلته شریک کړئ دوستانو چې دا دوستان یې والي. وروره زه دلته یو اکیډمي د کورس د هغې کې درس ورکوم. دوستانو ډبل ټیپ سر خوړلی دی، ډبل ټیپ بالکل سر خوړلی دی دوستانو. ښه ډبل ټیپ هم بیخي سر خوړلی دی. پوښتنې کوئ او ډبل ټیپ نه کوئ، دا نو څه مزه کوي یاره. आगे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर सेंड करते हैं।
اول واتساپ اوس ولکه انګلیش کې زه استاد دلته سره شیر کوم خد دی بل دغه نه دا دی وشو وشو دوستانو دا سید جوهر چې کوم دی دغه ولیکو هغه پین شوی دی بس همدا دی ښه استاد ډوډۍ هم پخوم او ډبل ټیپ هم کوم مسافري ده قربان مننه دوستانو شاباس دوستانو ډیر ښه دوستانو څه پوښتنه یې رانه وکئ او که نه وي نو په لوی الله م سپارم خو 2.5 لکو ته م ډبل ټیپ ونه رسو دغه مو ونه کړو ښه ملګري مو ونه کړه خو زه خیر انیهاو دومره م ستاسو نه ډیره thank you very much ډیره زیاته مننه چې دا مونږ سره په صنف کې دومره په شوق او په مینه سره تاسو یوځای کیږئ او مطلب هره ورځ مونږ ته خپل قیمتي وخت نه 1 ساعت وخت راکوئ او زمونږ سره په دغه کلاس کې برخه اخلئ چون فایده خو ستاسو ده خو زه خیر مننه به مونږ هم کله کوو خو خیر دوستانو ستاسو او زمونږ فایده یوه ده وروري ده دوستي ده او انشاءالله چې زمونږ څومره کوشش کیږي مونږ به تاسو ته انګلیسي اسانه کوو او په تاسو به په 6 میاشتو کې انشاءالله یادو هم صحیح ده ګوره په 10 ورځو کې زیاتره دوستان شاهدین دي ما ته په پرسنل کې میسج کوي چې استاد په 10 ورځو کې ما دومره څه یاد کړي چې زه بهر وسوزم لکه زه جرأت کې یم یعنې زه په دې کانفیډنټ یم چې زه که ما سره څوک وګوري نو زه په انګلیسي کې ورنه سوال جواب کولی شم په 10 ورځو کې دوستانو سوچ وکړه په میاشت کې به څومره تاسو زده کوئ په 2 میاشتو کې دوستانو په دې خو غیر حاضري دوستانو غیر حاضري مه کوئ دوستانو هره ورځ دا 1 ساعت پس تکلیف خیر دی وباسئ پوهېږم تاسو مصروفه یئ کارونه دي مسافري ده خو دوستانو کوشش وکئ چې په دې کلاس کې مونږ سره هره شپه خو په شوق سره حصه اخلئ هره شپه 1 ساعت صرف دوستانو یا زیات نه دی 1 ساعت 1 ساعت تاسو د شپې دغې صنف ته وباسئ د ټول عمر مشکل به م حل شي دوستانو تاسو په کوم هیوادونو کې یئ که هغه اوس ایون افغانستاني پاکستاني دلته م انګلیسي ضرورت دی خو که ته چېرته په UK کې په امریکا کې په جرمني کې په فرانس کې بیا انګلیسي یاده نه نو بیا خو ژوند ډېر سخت دی ژوند ډېر سخت دی دوستانو لکه ته مخکې ترقي نشي کولی یو ځای کې چې ته په خبره نه پوهېږې نو ته به هغه ته هغې ځای کې به هغه تا څنګه مخکې کړي تا به څنګه مینیجر کړي تا به څنګه یو په ښه پوسټ ولګوي چې ته په ژبه خو بس چې په ژبه نه پوهېږي یو سایټ ته کار به درکوي چې کوم کې به ستا ترقي نه کېږي کوشش وکړئ دوستانو چې دغه ژبه په کم وخت کې په پښتو ژبه کې او په اسانه طریقې سره مونږ سره په خپلو کورونو کې په خپل کوټه کې ورته ناستې موبایل دې مخې ته نیولې لیپټاپ دې مخې ته نیولې او کلاس هلې دوستانو یو خبر ته بله وکړم اوس خو مونږ تاسو ته هره شپه 1 ساعت لایف راځو یو میاشت بعد یعنې د دې کلاس چې یو میاشت پوره شي تاسو دپاره مونږ سپیکینګ کلاسونه شروع کوو دوستانو 8 مختلف سپیکینګ کلاسونه سو 8 مختلف سپیکینګ په هر صنف کې به لسونه تر 12 شاګردانو پورې په هغې ګروپ کې شامل وي 1 ساعت یا 40 منټه به تاسو لایف په زوم باندې مونږ سره کلاس هلئ زه به تاسو ته ښکارم تاسو 10 کسان یا 12 به ما ته ښکارئ او روانې خبرې به کوو اوس مې ځکه دا برنامه تاسو ته نه ده شروع کړې دوستانو که اوس یې شروع کړم ستاسو بنیاد زیاتره بیخي کمزوری دی لکه په بعض شیانو باندې بیخي ستاسو اوس بلدیت نشته زه یم چې لږ بلد شئ دوستانو مستقیم درته دوستانو بې ګروپونه جوړوم 12 کسان به وي په هر ګروپ کې 8 مختلف ګروپونه په 8 مختلف ټایمونو کې چې په کم ټایم کې دوستانو تاسو کولی شو په هغه ټایم کې به تاسو را سره شاملېږئ لایف کلاس به وي 40 منټه یا 1 غنټه به سره خبرې کوم بیا به دا لایف به م جاري وي دلته به ګرامر لغتونه ریډینګ رایټینګ درس در کوم هلته به صرف در سره خبرې اترې سپیکینګ کانورسیشن به در سره کوم دوستانو صحیح ده نو په ما ګرانو دوستانو کوم دوستان چې مونږ سره نوي را یوځای شوي یاره سید جوهرنو ډېر رواني کامران وعلیکم السلام وعلیکم السلام کوم دوستان چې مونږ سره نوي را یوځای شوي دوستانو هیره دې نه وي
چې زمونږ د بیسیک انګلیش لینګویج کورس د انګلیسي ژبې بنسټیز یا د انګلیسي ژبې اساسي او بنیادی کورس شروع شوی. نن زمونږ 11مه ورځ وه، 11م کلاس دوستانو. کوم دوستان چې نوي راغلي دي کولی شي ما سره رابطه وکړي، زه به یې په ګروپ کې ایډ کړم او هره شپه د 1 ساعت د ټیک ټاک لایف ته کینی او زمونږ سره د انګلیسي زده کي پښتو ژبه کې او ورسره ترڅنګ دوستانو په خپله کورونو کې او په اسانه طریقې سره. صحیح ده دوستانو په ما ګرانو؟ زه نوی یم ایمل پاچا نوی چې وروره ماته یو میسج وکړه د دغې کلاس نن 11مه ورځ وه او د خیر سره ګروپ کې به دې ایډ کم په ما ګرانه او انشاءالله هره شپه به 1 ګنټه راځي. بهار زه نوی راغلم، چې نوی راغلی بهار میسج وکړه چې ګروپ کې ایډ کم. ګوره دوستانو ډبل ټیپ چې کوئ دا فایدې دي. څو کسان نوي رالی 18 تانې نوي راله. زه نوی یم دوستانو چې څوک مونږ سره نوي دي دوستانو. ګورئ دوستانو یو ځل درته بیا ویم بیسیک انګلیش لینګویج کورس د انګلیسي ژبې بنسټیز کورس یا د انګلیسي ژبې بنیادی او اساسي کورس شروع شوی په پښتو ژبه کې په خپلو کورونو کې او په اسانه طریقې سره. دوستانو هغه هم په 6 months یعنی یوازې په 6 میاشتو کې دوستانو. هره شپه 1 ساعت کلاس وي دوستانو. هره شپه څومره کلاس وي دوستانو؟ 1 ساعت کلاس وي دوستانو. په 1 ساعت کې دوستانو مونږ تاسو ته د ګرامر، د لغاتونو او د ریډینګ رایټینګ درس درکو او د سپیکینګ دپاره به تاسو ته برنامه شروع کوو. په هغه به زوم باندې تاسو مونږ سره یوځای کیږئ، خبرې اترې به هلته کوو. صحیح ده دوستانو؟ 8 مختلف ټایمونه به وي، مختلف کلاسونه به وي. صحیح ده دوستانو؟ اوس که تاسو غواړئ چې په دغه برنامه کې مونږ سره شامل شئ، اوس دې مونږ سره 11:30 بجې د دې نه 1.5 ساعت مخکې یعنی د دغې وخت نه 1.5 ساعت مخکې دوستانو تاسو ټیک ټاک لایف ته کینئ او زمونږ کلاس کې زمونږ سره شامل شئ او ما ته میسج وکړئ چې په ګروپ کې ایډ کړم دوستانو او به د خیره سره انګلیسي زده کوئ. انګلیسي زده کوئ. لرن انګلیش only in 6 months. only in 6 months. په 6 میاشتو کې په اسانه طریقې سره په ډیره ساده طریقې سره په خپلو کورونو کې او بس مزې کوئ دوستانو. صحیح ده؟ جوهره هغې باندې څه کې ته انټرنیټ راته کې که څنګه؟ زه نوی یم عتیق الله مخکې مې خبره درته وکړه چې څومره دوستان نوي یئ کولی شئ چې مونږ سره په دغه کلاس کې برخه والی. سید جوهره مننه قربان دې شم وروره. صحیح ده؟ مننه. دا چې تا راته وویلې ما ته ورسېدو ته چې درس یادې بس دا ما دپاره هر څه دي. I'm new. ښه راغلاست. نمبر چې ته درته ولیږم په دغه کې راته ولیږه روجانه څه ورته وایي په میسج کې راته ولیږه ټیک ټاک کې. دا بره وګورئ دوستانو هغه کمنټ پین شوی دی په هغه کې شماره شته که نه؟ صحیح ده صوفي صحیح ده. موبایل اوس ما سره نشته دی چې څنګه دا کلاس ختم شي دوستانو موبایل رالم. صحیح ده؟ نور دوستان چې څومره راتلی شي دوستانو یاد دې وي چې زه د خیره سره په راتلونکي اونۍ کې نیکسټ ویک کې به یو بل کلاس همدغه کلاس شروع کوم په مختلف ټایم کې. لکه دا 10 بجې وي هغه به 1 بجه د خیره سره شروع کوو. مطلب د افغانستان 12 د پاکستان 1 او داسې مختلف ټایمونه. هغې کې به دوستانو همدغه کلاس بیا د سره شروع کوو. نو چې کوم دوستان نوي هغې ته هم بیا راتلی شي او دې کې هم اوس دا خو ډېر کم درسونه تیر شوي دي. صحیح ده؟ عادل افریدي بره لیکلی که نه دوستان دغه هوتک محمدي چې ولیکو همدا دی که نه؟ دا هوتک محمدي دغه پین شو بره دغې نیوالی خب د टिक टॉक मैसेज کنین یا هم
همینجا بالا شماره ما نوشته شده پنس و کامنت پنس از اون گرفته میتونین دا بر عادی رفریده او گوره کنه دا کامنت نده پن شوه دوستانو پر راتلون کې هفته کې به یو نوې کلاس همدغه کلاس شروع کوو د دې نه 3 ساعته وروسته دا کلاس به 3 ساعته وقفه به بل همدغه کلاس وي چې بالکل د شروع نه نو کوم دوستان چې دلته کولی شي موږ سره شرکت وکړي دې کې دومره سخت درسونه نه دي تیر شوي ډېر ساده اسانه په هغې اکثره دوستان پوهیږي اکثره دوستان د هغې په اړه علم لري نو دوستانو نوي کلاس کې به هم دوستانو ځان سره د خیره سره هم شامل کړم صحیح ده دوستانو د ملګری لیکلی دی سلام سر this is my first time brother کلاس چې کوم دی زمونږ هره شپه د دغه وخت نه 1.5 ساعت مخکې شروع کیږي په ټیک ټاک لایو باندې او که غواړي چې ګروپ کې شامل شي نو بیا به داسې وکړو وروره میسج به راته وکړي او د خیره سره شامل به دې کړم صحیح ده نو دلته لایو ګوره او ګروپ ته کورنۍ دنده هوم ورک رالیږه صحیح ده رور جانم نامم زلیخا است از کجا میسج کنم میشه که شما در تیک تاک با ما میسج کنین و یا هم اگر در تیک تاک نمیتوانین همین بالا ببینین شماره ما پن است در شما یک میسج کنین که شما را در گروپ اد کنه دوستانو چا چې میسج کړي په شماره باندې زه ورته جواب ورکوم اوس خو لایف کې یم دوستانو وعلیکم السلام welcome this is your first time welcome brother who are they جواب بداسي وي they are my friends یا they are students چې څوک هم غواړي ګروپ کې اوسي ماته میسج وکړئ دوستانو دا بره شماره درته لیکلې ده دغې باندې میسج وکړئ دوستانو صحیح ده ها دوستانو الله مراته تل خوشاله بریالي او آباد لره یو ځل بیا غواړم کوم نوي ملګري راسره یوځای شوي چې دا خبره تکرارا وکړم دوستانو زمونږه د بیسیک انګلیش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي ژبې بنسټیز کورس هغه هم یوازې په 6 میاشتو کې شروع شوی دی دوستانو زمونږه هر ورځ 1 ساعت لایف راځو په ټیک ټاک باندې د دغه وخت نه دا اوس وخت نه 1.5 ساعت مخکې زمونږ لایف شروع کیږي 1 ساعت 1.5 ساعت زمونږ هر ورځ کلاس وي دوستانو په هر ورځ کلاس کې مونږ دوستانو ګرامر وکیبلری لغتونه او سپیکینګ خبرې اترې لرو صحیح ده دوستانو په دغه کلاس کې که تاسو مونږ سره شاملېدل غواړئ مونږ ته میسج وکړئ او یا هم دوستانو زمونږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ هلته زمونږ شماره موجود ده په هغې میسج وکړئ چې په دغه ګروپ کې هم شامل کړم دلته به دوستانو تاسو مونږ سره درس وایئ او هلته به دوستانو تاسو مونږ ته خپله هوم ورک کورنۍ دنده او چې کوم ټسټونه امتحانونه هغه به راسره کوئ نورم په لوی الله سپارم ورځ مو نیکمرغه have a good day که چېرته ورځ وي او که شپه وي have a good night take care of yourself د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ
او الله مراته خوشاله لره آباد وسی بریالي وسی او په خپل دعاګانو کې به می حتما یاد ساتئ. صحیح ده دوستانو، الله مراته خوشاله لره. السلام علیکم.